نفرتونو بازار ګرم دی، په وینو سور دی. کله کابل لړزوي، کله پېښور لړزوي. تر څو به دا درد مونږ په زړونو کې دننه ساتو. پښتون که لر دی او که بر دی، زما پې زړه خوږېږي. زما نوم سایره شمس دی او دلته کې مونږ بیسیکلي د جندول اوسېدونکي یو، د لوړدیر، خو مېشته تیمرګرې کې یو. تیمرګرې کې مونږ د 1987 نه را په دې خوا اوسېږو، ځکه چې دلته زما والد صاحب چې و هغه یو کاروباري شخصیت و. نو بیا دلته مونږ شفت شو. زما والد صاحب بچپن چې دی نو هغه 498 کې تېر کړی دی، خو بیا دې خوا راغی تیمرګرې ته دیر ته. نو هغو بیا چونکې تعمیراتي کار کوو، ټیکهدارو، کنسټرکشن کمپنیانې وې، نو هغې په وجه بیا دلته تیمرګرې کې پاتې شو او موږ ژوند دلته کوو. او زما تاریخ پیدایش چې دی نو هغه 12 اکتوبر 1989 دی. عمر مې دا وخت 34 کاله دی او زما تعلیم چې دی نو هغه MS سوشیالوجي دی. ما میټریک دلته کې یو آرمي سکول نه کړی و او بیا تللی وم پېښور یونیورسټۍ ته، جنا کالج ته، چېرته چې په سپیشل کوټه باندې، مطلب کوم معذورانو ماشومانو کوټه چې کوم وي هغې باندې ما اډمیشن هلته اخیستی و. هلته نه مې FSC وکړه، بیا منځ کې زما والد صاحب وفات شو. بیا مې هلته نه BA وکړه په پولیټیکل ساینس او لا کې. او 2012 کې چې کله بیا دې خوا رالم نو هغې نه بعد ما په عبدالولي خان یونیورسټي پوهنتون کې تیمرګرې کیمپس نه بیا په سوشیالوجي کې MA وکړه. دا داسې وه چې زما والد صاحب چې و، پلار چې مې و، نو الله دې وبخي، هغه چې دی خپله باندې د باچا خان بابا یو فالوور و او زمونږ ډېر مدت تعلق چې و هغه د NP سره و. نو هغو به سیاست کوو. نو بیا چې هغو وفات شو نو د هغې نه بعد بیا مونږ هم هغه سیز کیري کو، ځان له سیاست کوو، ځکه چې یو شی ستا په وینه کې نو بیا خامخا د انسان شوق وي. NP سره زمونږ والد د مرګ نه مخکې څه نظریاتي اختلاف راغلی و. نو بیا چې کله د هغه صدمې نه یا هغه ټول ډیوریشن کې زما والد صاحب وفات شو، بیا مونږ د NP نه خپلې لارې جدا کړې وو. بیا مونږ پاکستان تحریک انصاف په 2011 کې جوائن کړه، دسمبر کې. او مونږ ته پرویز خټک صاحب د دې دعوت را کړی، مونږ یې مدعو کړي وو. زه وم او زما یو بله خور ده، کوم چې اوس کرنټ ګورنمنټ کې چې ده MPA ده. نو ما او هغو دواړو دغه لاره بیا خپله کړه او دغه جوائن کړه. دغه ځای نه بیا مونږ د یو نوي سیاسي سفر آغاز وکړو او زمونږ اوس تقریبا 12 کاله کېږي چې مونږ پاکستان تحریک انصاف سره منسلک یو. پارټۍ کې چې لاولې خو ډسټرکټ پریزیډنټ و د فیمیل وینګ، بیا داسې سفر روان و. بیا پکې مونږ انټرا پارټي الیکشنز رال په 2013-14 کې. هغې کې بیا زه د ملکن ډیویژن جوائنټ سیکرټري پاتې شوې وم چې پارټۍ سلیکټ کړي وم. هغه 2015 پورې هغه ټینیور وچلېدو. بیا هغې نه بعد بلدیاتي انتخاباتو، نو په هغې کې زه ایز ا ډسټرکټ کاونسلر واخیستم په ومن سیټ باندې. نو 2015 نه 19 پورې چې دی نو ما دغه خدمات ترسره کول پارټۍ له، او زه د ضلع دیر لوور چې دی نو بلدیاتي نماینده وم، ناظمه وم، کومه ته چې کونسلر ویلی کېږي عامه ژبه کې. او بیا هم د دې ثمراتو تر مخه بیا زما خور د پروینشل اسمبلی دپاره نامینیټ شوه او MPA شپ یې ورته ورکړه. شاعري داسې وه چې کله زما والد صاحب وفات شو نو بیا ما ته احساس کېدو چې زه څه لیکل کولی شم. یو شپه داسې د هغې د مرګ به تقریبا یو هفته 2 به شوي وو یا به میاشت شوې وه. نو زه چونکې ډېر زیاته په غم کې وم، نو ما ته به مصرې راتلې داسې قدرتي الهام شان چې په انسان باندې کېږي. ما څه هغه وخت کې نور څه نه و ما ته یاد چې زما سره یو موبایل راسه و، نو ما په هغه موبایل کې لیکل شروع کړل. داسې یو مصرع بیا بل مصرع بیا بله مصرع.
نو هغه ورو هغه سفر شروع شو. هغه نظم ما کمپلیټ کړ چې کله ما کمپلیټ کړ هغه بیا ما ځان سره ولیکو کې مې ښودو. بیا ما ته احساس کېده چې زه لیکل کولی شم یا دا الهامي یا خدایي کیفیت په ما باندې راځي او مطلب هغې له زه د قلم شکل ورکولی شم یا شاعري کولی شم. دغې نه مخکې چې کله سکول لایف کې وم نو تقریرونه به مې کول ډفرنټ کمپټیشنز کې ما حصه اخیستې ده. اخبارونو له به مې لیکل کول چې کله وړه وم نو یو پیج به راتلو بچو کا مشرق په تاسو ته یاد وي. کله کله به مې هغې ته هم خپل څیزونه لیږل خو دا ډېره ژورتیا چې وه نو دا بیا وروسته د پلار دغه مرګ او صدمې نه بعد راغله نو ما شروع وکړه 2008 کې شاعري خپله باقاعده. خو چونکې ما تعلیم خو پرایویټ سکول نه و آرمي سکول نه و نو لینګویج اف کمیونیکیشن چې و نو هغه اردو و نو لاولنی کلام چې و نو هغه ما په اردو کې لیکلی ځکه چې ما له پښتو دونه نه راتله لیکل. ظاهره خبره ده مونږ ویلې نه وه. بیا وخت سره بیا مې کوشش وکړو بیا مې پښتو مې زده کړه. زما بابا جان یو کار کړی چې یو ټیوټر به مونږ ته راتلو کور کې بیا مونږ ته پښتو ښودله. نو څه نه څه هغه زما ذهن کې وه چې کله به راته احساس کېدو نو بیا به مې پښتو کې هم لیکل کول اردو کې به هم کول. پښتو اردو خو دونه مختلفه نه ده او ما به ویل چې خیر دی که لفظونه رانه غلطېږي نو هغه اردو پښتو په اردو کې ولیکم خیر دی. خو چې لکه ژبه خپله وي نو بیا زما د خپلې ژبې څه مینه پیدا شوه. بیا مې اردو کې مې هم شاعري کړې ده خو ډېره شاعري ما بیا پښتو کې هم کړې ده. او کتابونو نومونه زما لاولنی کوم کتاب چې و د هغې نوم یادونه ارمانونه دی چې کوم زما والد صاحب په باره کې و. د دې 2 ایډیشنز راغلي یو 2012 کې یو په 2015 کې او داسې دا سفر بیا روانو نو 2020 کې بیا ما بل کتاب چاپ کو. خو دې 2 کتابونو کې بیا لږ ډفرنس دا دی چې یو خو یو لور و پلار ته عقیدت پیرزونې ورکولې یا څه عقیدت یې ورته پیش کوو. دا دویم کتاب چې کوم دی احساس دا چې کله 2020 کې چاپ شو نو د دې شاته پس منظر دا دی چې کله زما والد صاحب وفات شو نو د هغې نه یو کال 2 بعد به تاسو ته یاد وي چې هغه طالبانیزیشن شروع شو په دې علاقه باندې دهشتګردي شروع شو د پښتنو حالات بدل شو. نو زه هم چونکې یو نیشنلست لور وم او پښتون پلار لور وم نو چې کله به پښتانه دردېده نو د هغو سره زه سمه دردېدلې یم او هغه احساس چې دی نو بیا ما هغې ته کتابي شکل ورکړو چې دهشتګردۍ به کېده ترهګري به کېده نو ما شاعري کړې ده امن دپاره خپل غږ مې پورته کړی. داسې بیا زمونږ د پښتنو ډېر شهیدان شو ډېر خلک شو ډېرو کورونو نه جنازې اوچتې شوې او حالات بیا اکثر ډېر مختلف و 2013-14 پورې اوسه پورې هم خو د پښتون حالت څخه نه دی. نو ما په امن باندې ډېر لیکل هم کړي او شاعري مې پې کړې ده. نو دا دویم کتاب چې و نو دا چې چېرته ما د انسانیت درد لیدلی که چېرته مې څه محرومي لیدلې ده نو که څوک مې په تکلیف کې لیدلی دي نو دا شاعري چې بیا د هغه پښتنو ته ډیډیکیټ ده زما پلار ته هم ده خو دا بیا د هغو باره کې مطلب هغه دردېدلي پښتنو باره کې سپیشلي ده. څوک محروم دي څوک غریب دي د چا وس نشته څوک د ترهګرۍ ښکار دي څوک د محرومۍ ښکار دي نو بس هغه ټول درد چې دی نو د کتابونو کې راټول شو بیا. او دې نه علاوه مې اخبار خیبر لږ کالم یې هم لیکلي او اخبار خیبر چونکې اخبار خو خپل و خو ژبه یې پردی وه نو چې کله ملاله باندې اټیک وشو نو هغه ټایم کې ما لیکل کړي خو به هر حال ما وویل چې اخبار د اردو دی که د پښتو دی لکه اخبار د پښتو دی لیکل په اردو کې کېږي نو هغه څیز بیا ما لا هغسې خوند نه راکوو. نو بیا ما خپل پرسنل بلاګینګ شروع کړو چې انګلیش کې ما لیکل کړي دي اردو کې هم کوشش کړی دی خو هغه سلسله بیا اخبار سره ما پرېښوده. دا هیومن رایټس چې کله پورې خبره ده نو لاول خو دا وه چې دلته کې د ښځو ووټ نه و. ما داسې ماحول کې وخت تېر کړی چې ما ته پته وه چې دلته کله الیکشن وي نو بیا د ښځو څه
څه طرز عمل کیږي، یا مذهبي جماعتونه دي یا دا نور جمهوري جماعتونه دي، خو بیا چې دیو له کله وخت راشي بیا معاهدې کوي او دستخطونه کوي او بل ته. بهرحال دغه خبرې هم دي او په شا د ښځو د حقوق نورې خبرې هم دي، لکه دې کې جنسي مساوات راځي یا هغې ته اکوټي وایي یا اکویلټي ورته وایي. اکویلټي او اکویټي کې دا فرق دی چې اکویټي چې چاته څه ضرورت وي هغه څیز ته ورکړي، او اکویلټي یو څیز هر چاته برابر ورکول، که هغه نر دی که هغه ښځه ده که هغه ایون ټرانسجنډر دي او که هغه په خپله دا معذوره کسان دي، افراد به هم معذوري دي. نو دا سفر مې داسې شروع کړو چې دلته به ما چونکې سیاست کوو نو ووټ دپاره چغه والې او جمهوري حق دپاره ښځو دپاره چغه والې. دغه سفر شروع شو. دغه بیا ورو نور څیزونو کې هم انوالو کېدو، لکه ټرانسجنډر کمیونټي دا زموږ تیسري جنس چې څه ته وایي، نرښځی چې څه ته وایي، هغې دپاره کار کول، هغو ته په حیثیت انسان د هغو حق ورکول، هغو انسان ګڼل، هغه هلې ځلې هم ویسته لږې ډېرې. او بیا پکې 2014 کې ما ته موقع میلاو شوه، زه د پاکستان د ښځو یو فارم دی، یو کونسل دی، او وومن وذ ډسیبلیټیز فارم چې دی، کمې ښځې چې معذورانې دي د هغو ځان له یو فارم د اسلام آباد نه، او د دې بنیاد په 2009 کې ایښودی شوی و. نو 2014 کې د دوی سره زما سفر سټارټ شو. بیا موږ ډفرنس کوو، بیا پکې زه امریکې ته لاړم، هغه معاشره ما وکته چې معذورانو دپاره څنګه ده. بیا دلته پاکستان ته رالم، دا مې ولیده چې دلته خو ډېرې زیاتې محرومیانې دي او الریډي وې ما ته پته وه. نو داسې بیا هغه سفر شروع شو. نو د جنډر اکویلټي او اکویټي او هیومن رایټس خبره چې کوم، بیا سپیسیفیکلی زه خپل معذورو خلکو ته ډېره راتاویږم. دا خو داسې ضروره که زه نه ګورم ځان کې توانینم چې زه دا سټپ شم اوچتولی، دا قدم شم اخیستی. نو که زه نن وانلم نو زما سره به چې د دې معاشرې څونه محرومه خلک دي هغو به هم د محرومۍ ښکار شي، غږ به نه شي کولی. نو زه هم په دغه سوچ باندې که زه لیکل کوم هم د محرومې طبقې دپاره او د هغه خلکو دپاره چې کوم د دې ملک کې په دې ملک کې د چیلنجونو سره مخ دي، په دې ملک کې چې جمهوریت کې آواز اوچتی نو آواز د خلکو خلک دباوهي، دمکیانې ورکوي، یو تھریټ دی بل تھریټ دی. نو دا رول به مونږ ادا کوو، که ښځه ده او که سړی دی. سړي خو یې شي کولی، بیا په تېره ښځې هغه موټیویټ کول او هغه د خپل جمهوري نظام سره یا د دې ملک د نظام سره سمول، دا به حیثیت یو انسان، دا زما ذمهواري ده او ستاسو ذمهواري ده چې هغو کوم ځای کې رول ادا کولی شي چې هلته له مونږ لاره ورکړو چې ادا یې کړي.